سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. صدق الله العظيم. سورة البقرة. مقصد د سورت بیان د څلورو مسلو: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، جهاد و انفاق فی سبیل الله تعالی. سورت په څلورو حصو کې تقسیم دی. اوله حصہ صلایتونه، په اوله حصہ کې اوله مسله اثبات التوحید. اوله حصہ 3 بابونه دي. 2 بابونه مونږ په وضاحت سره بیان کړی دی تر آیت نمبر 140 پورې. 3 باب شروع شوی دی د آیت 40 نه تر آیت نمبر 90 پورې دی. په دې 3 باب کې هغه اصل مسله ده چې هغه اثبات التوحید دی په عنوان د عبودو. خو خطاب دلته خاص شوی، بن اسرائیل خاص کړی دي. شپږ خطابات کی بن اسرائیلو ته. تر دې ځایه 2 خطابات منګه په وضاحت سره لوسته. اوس د کم ځای نه چې ما تلاوت وکړو د آیت نمبر 3 اتیایم نه د آیت 83 نه تر آیت نمبر 4 اتیایم پوری 86 پوری چې دا 4 آیتونه دي. دا خطاب ثالث دی، 3 خطاب دی بن اسرائیل ته. په دې خطاب ثالث 3 خطاب کې هم خباثات ذکر کوي د بن اسرائیلو، لکه څنګه چې روستو خطاب ثانی 2 خطاب کې خباثات ذکر شویو د بن اسرائیلو. خو فرق دا دی چې مخکې خطاب 2 خطاب کې خباثات ذکر کړیو د بن اسرائیلو چې پاغي کې مشران هم شاملو، کشران هم نو هغه مشترکه خباثاتو. اوس په دې خطاب ثالث 3 خطاب کې خباثات ذکر کوي صرف د کشرانو، یعنی د موجوده بن اسرائیلو. په دې کې یا مشران نشتا. دا فرق دی د دې دوانو په منځ کې. بل خبره دلته هم خباثات ذکر کوي، خود مخکنا بیت ترقی په زیات ترقی سره، او دلته 2 خباثتونه ذکر کوي د دې موجوده بن اسرائیلو. یو انکارهم من الاوامر، انکار لیکلی شي هم ورسره لیکي انکارهم،
من الاوامر، اوامر د امر جمع د الف میم را. نو اوامر څنګه لیکل کیږي؟ الف و الف میم را، اوامر. نو دا دی کې او پلیتی وا چې دی به د اوامرو نه انکار کولو. باری تعالی به د انبیاو په ذریعہ دوی ته په تورات کې حکمونه کړیو چې دا کارونه وکړي، او بیا چونکې موجوده قرآن کې هم ورته حکمونه شوي چې دا کارونه کوي، دوی به د هغې نه انکار کولو. نو دا د دوی یو بل خباثت و چې الله به ورته یو کار ویل دا وکړي، نو دوی به هغې نه کولو. دویم خباثت یو و اتیانهم بالنواهی. اتیانهم بالنواهی، اتیان حمزه تا یا الف نون سره لیکل کیږي اتیان، هم ور سره یو ځای کې اتیانهم. اتیان معنی راتلل، اتیانهم بالنواهی، نواهی د نهی جمع د نون دو چشمه ها یا نهی، نهی معنی منع کول. نو دا د دې دویم خباثتو چې دوی ته الله ویل دا کارونه مکوي، دوی باغه کارونه کول. اتیانهم بالنواهی، راتلل د دوی پاغه کارونو چې دا غینه منشي ویو. نو دا دوه خباثتونه په دې موجوده بن اسرائیلو کیو. یو انکار د دوی د اوامرونه، او دویم راتلل د دوی نواهیو ته. الله ورته دا کارو کې دی بنو کول، چې الله ورته فرمایل دا کار مکوئ، هغه به کول. نو دا دو نور خباثتونه په دې کې. او بیا په اخره کې تتمه راوړي، په اخره کې تتمه دلته بیا ذکر کوي په آیت نمبر 85 کې بالزجر. نو د دې خطاب خلاصه چې دلته دوه خباثات ذکر کوي د موجوده بن اسرائیلو. یو انکارهم من الاوامر، دویم اتیانهم بالنواهی، او تتمه بالزجر. بس دا خلاصه ده د دې. او بقایا لفظی ترجمه دا هغه اسانه ده. بل خبره د دې خطاب د مخکې خطاب سره ربط څه دی؟ ربط د دې خطاب د مخکې سره رستو آخري آیت کې تتمه ذکر شو بالبشارت. رستو آخري آیت کې تتمه و بالبشارت زیر ورکولو په آخري آیت کې. اوس دلته چې کله تتمه راله بالبشارت زیر ورکه د جنت، او بن اسرائیل ویل چې دا خو زمونږ د پاره دی، مونږ جنت ته ځو. اوس دلته الله جواب کوي دا غوي چې ښا جنت ته تاسو ځئ، چې د اوامرو نه انکار کوئ او نواهیو ته راتله کوئ، نو تاسو به جنت ته ځئ. دا ربط دی د ما قبل سره چې وروستو بشارتو د جنت، نو دی ویل دا خو موږ له دی. نو دلته الله د هغې خباثتونه راوړي چې ښا جنت خبیثو خلکو لوي، چې دا خباثات یې پکې، مطلب دا تاسو له نه دی. بله خبره شان نزول د دې مخکې آیات هم درته اوس بیانوم، ځکه دا باب چې مونږ شروع کړی د آیت 40 نه، نو په دې غون باب کې خطاب ټول د موجوده بن اسرائیلو ته دی، کم چې په مدینه کې وو. د 40 نه چې یا بن اسرائیل اذکرونه مونږ شروع کړی تر اوسه پورې، دا ټول بیان دی موجوده بن اسرائیلو ته چې کم مدینه کې وو. او چونکې دا مخکې آیات را روان دي، نو بغیر د شان نزول نه په دې آیاتو پوهېدل بیا لږ شان ګرانېږي. نو دې وجې د اوس نه شان نزول هم واورئ. ګورئ په
مدینه کې مخکې د هغې نوم یثرب و. په دې مدینه کې په یثرب کې 2 ډلې آبادې وي د عوام الناس دامو خلکو. یو ته به اوس ویل اوس او بل ته خزرج. الف واو سین اوس، خزرج خازا را جیم خزرج. اوس و خزرج. دا اوس دا ترو خزرج اورارو. دوی مدینه کې سکول دا خو د یمنو په یمن کې آبادو. یمن نه راغلیو مدینه ته یثرب ته. دراصل دا اوس چې تریو د یو شپه خوب لیدلو، خوب یې ولیدو چې بند شلیږي او د دې ټول کلی او خلک تباه کوي. نو د هغې تعبیر یې وویستو چې یاره یو لوی مصیبت دلته را روان دی. نو ترې وویل چې زه دا ځای پرېږدم، زم یو بل ځای کې ځان آبادوم. نو ورارم ورسره روان شو خزرج. دی وایي زم در سره ځم. نو دا اوس او خزرج راغلي وو یثرب ته، په هغه ځای کې آباد شوي وو. د دې نه 2 غټې ډلې جوړې شوې، بچي وشو، بیا نوسي کړ وسي او د دې نه قبیلې جوړې شوې. او دین علاوه 2-3 نورې ډلې وي، 2 غټې غټې ډلې وي، نور واړه واړه ورسره وو. یو ډله وه بنو قریظه، دویمه ډله وه بنو نذیر. بنو قریظه او بنو نذیر دا اول په شام کې آبادو. دوی راغلیو یثرب ته مدینې ته، ځکه دوی په خپلو کتابونو کې او د مخکینو پیغمبران نه دا اورېدلي وو چې آخري پیغمبر به داسې یو علاقه کې راځي چې کومې نښې ورته ذکر کړي وي هغه نښې په یثرب کې موجود وو. نو دا بنو قریظه او بنو نذیر بن اسرائیلیانو دا په دې نیت راغلیو یثرب ته که بالفرض پیغمبر راشي نو چې هغه مونږ کې راشي آخري پیغمبر د دې شرف مونږ ته حاصل شي. نو دیم راغلیو په مدینه کې په یثرب کې آباد شوي وو. د دې بنو قریظه او بنو نذیر د دې روزګارونه نه وو. روزګار د دوی مدارس بیت المدراش په نوم مدارس ځان له آباد کړو، ځکه زیاتر په دې کې مولیانو، 95% مولیان به پکې وو. نو د دوی کار هغه صرف مدارسو، ذریعه د معاش مدارسو. اوس او خزرج چې راغلیو د یمن نه، دا عوام الناس عام خلکو، دا روزګار والو، دی به تجارتونه کول، دی به زمینداری کول په هغه علاقو کې، نورې مزدورۍ به کولې. عوام دای چې د مولیانو مقتدیان مریدان شي. دا اوس چې دا د بنو قریظه مریدان شول او خزرج دا د بنو نذیر مریدان شو. ګوره په دې کې اکثر خلک غلطیږي چې دا اوس د چا مریدانو خزرج د چاو. نو مونږ اکثر نوم ذکر کو اوس او خزرج، اول اوس ذکر کو بیا خزرج. عام الفاظو کې چې مونږ د دین نومونه اخلو اوس خزرج وایو، او بیا چې د غمولیانو ذکر کو نو اول بنو قریظه اکثر ذکر کو، بنو قریظه او بنو نذیر. نو اول د اول سره کوي، دویم د دویم سره، اوس د بنو قریظه سره او خزرج د بنو نذیر سره. دا د هغې مریدانو، دوی به چندی کول، هغې له به ورکول او هغې په خپل مدارس چلول، دی له به دم درود دا شیان به خوده، لکه څنګه چې دلته زمونږ دا مولیان کوي. زمونږ مولیان هم ټول داسې شو چې دویم ځان له مریدان مقتدیان جوړ کړي وي او په هغه مریدانو مقتدیانو باندې خېټې ځانونه بچي مچي هر څه پالي. نو دی بنو قریظه او بنو نذیر هم دا چل کول او په مختلفو طریقو په مختلفو چلونو به د هغې نه پیسې راوباسلې.
دا اوس او خزرج دی وخپلو کې اکثر جنگونه کول، جنگ جګړې براله د دوی په منځ کې. دا غټې غټې قبیلې وي، امیانو چا په وکړي نو جهالت پکې ډیرو جګړې وې کولې. خو د دې په جنگ کې د دې دوانو ډلو د مولیانو فائدې ډېرې وي چې کله به د دې په منځ کې جنگ وشو، په طور مثال اوس والا به غالب شو په خزرج والو، هغه به مغلوب شو او د خزرج نه به قیدیان راغلل اوس والو ته. نو په دغه موقع کې به د خزرج والو چې کوم استادانو پیرانو بنو نذیر هغه برا پاسېدل چې یاره مونږه د خپل قیدیان را آزادو. نو دې د پاره تاسو پیسې را غونډوي، چندې به وکړي خې ډېرې. نو څه پیسې به هلته د قیدیانو په آزادولو کې ورکو، څه به جیب تک. چا خو به ته پوس نشو کولی، مولا نه تپوسو کې ډایرکټ د کافر کوي، هغه سره خو غټ هتیار د کفر فتوا ده. کله کله به خزرج والا غالب شو په اوس والو باندې، اوس والا به مغلوب شو، د دینه و قیدیان اغي ته ورلل خزرج والو ته. نو بیا به دا بنو قریظه ودرېدل د اوس والو په ملګرتیا کې، چېرې زموږ خلک یې نیولي دي، نو د هغې ازادۍ دپاره دوی به څه کول، دوی به بیا دلته چندې وکړي، دا پیسې به یوړي، نو څه به هغې له ورکې قیدیان به آزاد کو، ډېر به جیب ته کو. نو په دواړو جانبو کې فایده صرف د دې مولیانو. د اوس او خزرج والو کې یو بل کارمو چې دوی به کله غالب شول لکه اوس په خزرج والو، نو هغې نه به کورونه مونیول، قبضه به یې پرې واچول، قبضه به یې پرې واچول د هغې په کورونو باندې، او هغې به یې وشړل او به یې ویستل د هغه ځای نه. کله کله به خزرج والا غالب شو په اوس والو، هغې نه به یې کورونه قبضه کا، به یې وشړل. په دې وخت کې بیا د مولیانو هیڅ نه کول، ځکه د دوی پکې څه فایده نه وه دنیاوي. خو چې کله به قیدیان رالل، نو دوی به بیا پاسېدل، چندې به وکړې، یاره زموږ قیدیان یې نیولي، ولې د دې د جیب فایدې پکې ډېرې وي. نو خزرج والو به ورته ویل یا اوس والو به ویل چې کورونو وخت کې خبر راشي بیا غږ نه کوي، او د قیدیانو وي دا خو د الله امر دی چې خلک آزادوي، ځکه د دې د جیب فایده پکې ډېره وه. الله تعالی چې د کم کار نه به دا خلک منع کول، دی به هغه کارونه کولو، او چې د کم سیز امر به یې ورته وکړو هغه به یې نه کول. نو په دې آیتونو کې اوس هغه اوامر او نواهی ذکر کوي چې کم دی بنی اسرائیلو ته الله تعالی کړیو. بله خبرم یاد وساتئ، دلته قرآن کریم حکایت کړی د هغه د تورات د حکمونو ښه، دا چې کوم حکمونه اوس قرآن کې مونږ بیانو، هوبهو دغه حکمونه دوی ته په تورات کې هم شوي وو. نو الله رب کریم دوی ته اوامر نواهی ذکر کوي اوس په دې آیتونو کې. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَإِذْ أَخَذْنَا او کله چې اغستې و مونږه، میثاق بنی اسرائیل، میثاق مضبوطه وعده. مخکې مونږ د دې وضاحت کړی چې میثاق لوز ته وایي، خو چې په مضبوطیا سره وشي، په قسم سره، په حلف سره. وَإِذْ أَخَذْنَا او کله چې اغستې و مونږه، میثاق بنی اسرائیل، مضبوطه وعده د بنی اسرائیلو نه، د اولاد د یعقوب علیه السلام نه. نو اوس دا لا تعبدون الا الله، دا مخکې دا تفسیر دی د دې وروستو میثاق، چې میثاق څه شی و، مضبوط لوز سو. نو دا لا تعبدون الا الله د دې ځای نه اوس د هغې وضاحت چې دا هغه میثاق و، هغه مضبوط لوز و. نو لا تعبدون الا الله په دې باندې ایک ولیکئ یو، او ورسره ولیکئ نهي، دا ولا نهي ده، او مخکې نور بیا نواهی راځي په آیت 4 اتیایم 15 اتیایم کې، په خپل ځای به ذکر کوو.
نو دا ولا نهی دا باری تعالی منع کوي لا تعبدون الا الله تاسو به عبادت نه کوي د هیڅ چا الا الله بغیر د الله نه بيد الله نه د هیڅ چا عبادت ونه کوي لا تعبدون الا الله دا نفي په معنا د نهي ده الله رب کریم اول نهي چې دوی ته ذکر ک هغه د عبادت د غیر الله نه منع کولو چې د غیر الله عبادت بنه کوي ځکه دیبا د غیر الله عبادت کول چا د سخی او چا د عزیر علی السلام الله ورته فرمای لا تعبدون الا الله عبادت بنه کوي تاسو د هیڅ چا الا الله بيد الله نه بغیر د الله نه د هیڅ چا عبادت نه کوي نو گویا کې حقوق الله ورته اول ذکر کو د الله حق څه شی دی د الله حق دا دی چې تاسو به خالص داغه عبادت کوئ ګوره خبره بیا بوتله ماغه 20 آیت ته هماغه 40 آیت ته ځکه په دې حصہ کې هغه اصل مسله چې ورته ذکر کین هغه مسله سوا اعبدوا ربکم دلته بیا په تاکید سره ورته وی لا تعبدون الا الله تاسو به عبادت نه کوئ د هیڅ چا بيد الله نه د یو الله عبادت بکوي مینا تمه د خدای توب یره د خدای توب دا به ټول یو الله لکوي دا ول نه هوا چې دینه منک الله منک دی به بیام د نور عبادت کول وبالوالدین احسانا د دې نوس اوامر شروع شو وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتاما والمساکین دا اول امر پدی یو لکی ورسره امر اولی کی اول امر وبالوالدین احسانا دراصل کلام دلتا دا سده واحسنوا بالوالدین احسانا احسنوا مقدر ده حذف ده بالاتفاق اولو مفسرینو په اتفاق سره احسنوا دلته مقدر ده حذف ده او دا مخ کې احسانا دا ورله مفعول مطلق ده مفعول مطلق دا لپاره د تاکید راغلی ده نو اصل کلام دا سه ده واحسنوا او احسانو کوي بالوالدین د مور پلار سره احسانا نیکی نیکیو کوي د مور پلار سره احسانا نیکی احسانا مفعول مطلق للتاکید د پاره د تاکید نیکیو کوي د مور پلار سره خو احسانا بهترین خنی کی وردیزی کی لفظ راوړی دی بالوالدین حالانکه ابوین هم ویلې شه مور پلار خودلته والدین ولې راوړو په دې سره تا ته یاد دهانی کوي چې ته د چا نه پیدای ته مولود د چا دی وجه والدین راوړو چې ته د دوی مولود دوی نه پیدا شوی نو چې دینه پیدای دوی سره وته نیکی کې خېګړه وکي وبالوالدین احسانا او نیکیو کوي د مور پلار سره احسانا نیکی کوي دا احسان یاد ساته دو قسم وي یو جسمانی او یو روحانی دلته دوانه ته مراد دي روحانی نیکیوم ور سره کوي که عقیده صحیح نه عمل ټیک نه قرآن او سنت ورته بیان کې شرک او بدعت نه منع کوي او دا بی ادبی نه ده ځکه ابراهیم علیه السلام نه څوک زیات با ادب نشته هغه پلار ته مسله د توحید کوي نبی علیہ السلام نو څوک زیات با ادب ونشته ترونو ته مسله کړي ما ماګانو ته کړي نو ادب دا دی چې تو ورته مسله بیان کې دا بی ادبی نه ده ویره شرمېږم مور پلار نه ولی شرمېږي ورته وای چې دا کار ټیک نه دی مکو نه یادا چې روحانی احسان ور سره کو عقیده عمل ورل صحیح کا او جسمانی احسان هم ور سره کوا جسمانی احسان څه شي
چې هغې ته د څه شي ضرورت وي، د خوراک ضرورت یې، څښاک ضرورت یې راوړه ورله، د لباس ضرورت یې راوړه ورله، بیمار وي مریض وي خیال یې ساته. دا د الله امر دی چې دا به تاسو مور و پلار سره دا ښېګړې کوئ، دا نیکي به کوئ. نو د هغې د صحت خیال به ساتئ، د هغې د خوراک او څښاک خیال به ساتئ. دا د مور و پلار سره نیکي، په دې باندې دا اول امر کړی دی الله. ګوره کمال کوي قرآن کریم چې چرته الله خپل حق ذکر کوي، حقوق الله، نو ورسره متصل حقوق الوالدین ذکر کوي. حقوق الله چې چرته ذکر شي نو قرآن کې عموماً هلته بیا حقوق الوالدین بم درته ښکاري. الله خپل حق سره د والدینو حق ولی ذکر کوي؟ ځکه الله محسن حقیقی دی. حقیقی محسن هغه الله دی. الله احسان کړی دی تا سره چې تی پیدا کړی، تاله وجود در کړی، روح در کړی دی. او والدین دا محسن مجازی. مجازی محسن هغه محسن ته وی چې تا بیا پالی، تا لویی، تاله د خوراک انتظام کوي، ستا کارونه کوي، تاله منډې وی. نو الله ستا محسن حقیقی دی، تاله جسم در کړی، تی پیدا کړی. او والدین ستا محسن مجازی دی چې د دې جسم پالنه کوي، پلار در لګټي، مور در لکور کې کار کوي. نو دی وجه الله تعالی خپل حق سره د والدینو حق ذکر کوي. وبالوالدین احسانا، او نیکی کوي د مور و پلار سره احسانا نیکی. موږ یو ملګری د استاد شاګرد دی، چشتی نوم دی، اوس بوډا شوی دی، خدای دې ښه لري. هغه به اکثر ویل چې هلته وپېښور کې وي دا تاسو ولې دا معنی کوي وبالوالدین احسانا، او د مور او پلار سره نیکی کوي. وی ارزي کې دا معنی کوي اول مور ذکر کوي بیا پلار ذکر کوي. یو ورځ ما ورته ویل څنګه معنی وکړو؟ ما ته وی داسې معنی کوه که نه وبالوالدین احسانا، او د پلار او مور سره نیکی کوي. وی اول پلار ذکر کو بیا مور ذکر کو. دا خو پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه شوې د مور او د پلار د حق په باره کې. نبی علیہ السلام ته یو صحابي وی ورته وی یا رسول الله د چا سره نیکی وکم؟ نو هغه ورته وی چې مور سره، امک. وی بیا مور سره، بیا مور سره. وی من ابرو یا رسول الله، چا سره نیکی وکم د الله رسوله؟ قال امک. وی مور دی، مور سره نیکی وکم. ثم بیا امک مور سره، ثم بیا امک مور سره، ثم اباک بیا د پلار سره، ثم الاقرب فالاقرب بیا د نور خپلوانو سره. د ابو داود ترمذی حدیث دی. نو د الله پیغمبر ذکر کړي اول د مور حق دی، وجه مونږ هم اول دا ذکر کو. وبالوالدین احسانا، یعنی واحسنوا بالوالدین احسانا، او نیکی کوي د مور پلار سره نیکی کوي. یو حدیث دی د عبد الله ابن مسعود فرمای ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوسو کو ای العمل افضل، کم یو عمل افضل دی یا رسول الله؟ قال النبي صلی الله علیه وسلم، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل الصلاة فی وقتها، منځ په خپل وخت کې. قلت بیا ما ویل ثم ایو، بیا کم یو؟ قال النبي صلی الله علیه وسلم، بیا نبی علیہ السلام ویل بر الوالدین، نیکی د مور پلار سره، نیکی د مور پلار سره. ثم ایو، بیا کم یو؟ قال ویل الجهاد فی سبیل الله، جهاد د الله په لار کې. دا درې افضل اعمال دي. یو منځ په خپل وخت کې، دویم نیکی د مور پلار سره، دریم جهاد فی سبیل الله. منځ هم یو اوچت عمل دی، جهاد هم، او په منځ کې د مور پلار سره نیکی هم اوچت عمل شي.
نو الله فرمای وبالوالدین احسانا، او نیکی کوي د مور پلار سره نیکی. او ټولو نه غوره نیکی څه ده؟ هغه توحید ورته بیانول دي. توحید ورته بیان کا. توحید ورله نه بیانوي مور پلار سره نیکی کوم، قرآن ورله نه بیانوي مور پلار سره نیکی کوم. بیا ورپسې وذل قربا، او خپلوانو سره. ذل قربا، ذی او ذو معنی د صاحب. قربا مصدر دی د قرابت نه، د قرابت پشان. او د قرابت نه مراد قرابت د نسب دی. نو مراد د دې ذل قربا نه څوک شو؟ ستان نسب والا چې د دې مور پلار د وجې تا سره هغه تړلی شوي، ستا خپل خپلوان لکه ترونه، ماماګان وغیره. نو ذل قربا د دینه مراد ستا نږدې خپلوان دي، تره، ماما، پوپو، ترور، داغي بچی. بله خبره دلته ذل قربا مفرد ذکر کړي. ذل قربا دلته مفرد ذکر کړي ځکه جنس مراد وي، که یو وي یا ډیر وي دینه مراد بیا جنسی. الله فرمای وذل قربا، او د خپلوانو سره. دی سره هم نیکی کوي. څنګه نیکی؟ روحانی جسمانی دواړه. د مور پلار نه بعد د دی حق دی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الخالة بمنزلة الام. ترور دا د مور په درجه کې وي، مور په شانتی. ځکه ستا د مور خوري کړه، نو ماما هم دا غروري، هغه هم ستا د مور په شانی. څنګه چې د مور قدر کې دا شان د غیم کو، خو چې غیم لک خي خدای دې خساتی. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای عم الرجل سن ابيه. تر د سړی وی دا داغه د پلار قائم مقام وي، ځکه داغه د جړې نه پلار چې د کم ځای نه پیدای دا غزینه ترم راغلی پیدای، نو ترم قدر کو پشان د پلار. نو پپو هم داغه خوري داغي مغشان قدر کو، بیا داغي د بچو هم. الله فرمای وذل قربا، او خپلوانو سره. والیتاما، او یتیمانانو سره. یتاما دا جمع ده د یتیم. یتیم نه مراد هر هغه ماشوم یا ماشومه چې د بلوغت نه مخکې پلار وفات شي. ځکه کفیل پلار یا هغې پالي، نو چې هغه نه نو د سر د پاسې لاسې خودونکې څوک پاتې نشي، دې وجې ورته یتیم وي. په حیواناتو کې یتیم هغه ماشوم ته وي چې په ماشوموالي کې مور مړه شي، ځکه چې د هغې د خوراک بندوبست مور کوي. خو په انسانانو کې یتیم نه مراد هر هغه ماشوم یا ماشومه چې بلوغت نه مخکې پلار وفات شي، هغه ته یتیم وي. نو د خپلوانو نه بعد د یتیمانانو، ځکه د دې اسره نه، دوی عاقل نه، بالغ نه، کمزوري، نهایت کمزوري. دی وجه الله فرمای دی سرم نیکی کوي. او د دوی حقوق قرآن کریم ځای په ځای ذکر کړی دی. د یتیمانو ډیر په زور و شور سره قرآن د دې حق ذکر کوي. په خپل خپل ځای باندې به انشاءالله تفصیل کوو. والیتامو یتیمانانو سره احسان کوي، نیکی کوي، ښه تعلیم تربیت پې وکړه، دارنګ د مال حال حفاظت یې وکړه، دا د هغې سره نیکي ده، احسان دی. والمساکین او مسکینانو سره، یتیمانانو نه بعد
د مسکینانو حق دی ستا په معاشره کې. مسکینان دین مراد څوک دي؟ مساکین د مسکین جمع ده. او مسکین چاته ویلی شي؟ هغه چاته چې هغه څه هم نشي حاصلولی، روزګار هم نشته او څه حاصلولی هم نشي، رزق وغیره، داسې کس ته مسکین وایي. کوشش کوي د روزګار وغیره خو نه حاصلیږي، سیم لاسته نه راځي، دې ته مسکین وایي. نو معاشره کې چې داسې خلک وي چې روزګار یې نشته، څه حاصلولی نشي، کوشش کوي خپل خو حاصلولی نشي، یو بل غلی وي تا نه غواړي نه، دا مسکین دی، دی سره احسان کوه، ورکوه ورله. یو مسکین وي یو فقیر وي، په دې دواړو کې فرق انشاءالله سورة التوبه آیت نمبر 60 کې و بیا بیانومه تفصیلی. او دلته بیا هم لږ شان یاد کې، مسکین خو هغه چاته وي چې لاس ته سم نه راځي. فقیر چاته وي؟ فقیر چې څه ناڅه حاصلوي خو هغه هم ورله ناکافي وي، پوره نه وي. روزګاري خو داسې روزګاري چې هغې نه څه ورته راځي نه، او که راځي هم هغه ناکافي وي، پوره کیږي نه ورته. دا یو معمولی شان فرق علماو ذکر کړی دی، لکه امام قرطبي رحمه الله، نور مفسرینو. بعض علماو وی الفقیر والمسکین اذا اجتمع افترقا و اذا افترقا اجتمع. فقیر او مسکین چې کله یو ځای شي په یو ځای کې، لکه سورة التوبه 60 کې یو ځای ذکر شوي دي، نو افترقا دا بیا جدا کا، مطلب فرق پکې بیان کا. و اذا افترقا، کله چې جدا وي، مسکین په یو آیت کې ذکري، فقیر په بل آیت کې، نو اجتماع بیا یو ځای کا، بیا تقریبا د دې یو معنی وي. نو دواړو نه مراد هغه خلک دي چې د هغې د سبب د ګذران هغه ډېر تنګي. والمساکین او مسکینانو سره دې سره نیکي کوي. نو دا اول امر شو. بیا ورپسې دویم امر، وقولو للناس حسنا، او وای للناس خلقو ته حسنا، کلمه د نیکي، دا خو ما هم معنی وکړه، خو د دې نه مراد څه دی اوس په دې وضاحت کو. وقولو للناس حسنا، په دې بیا دو لیکي، دا دویم امر شو. وقولو او وای للناس خلقو ته حسنا، معنی دلته کو کلمه د توحید. حسنا نه مراد کلمه د توحید، دا دویم امر. اول امر مور و پلار سره، خپلوانو، یتیمانانو، مسکینانو سره نیکی کوي. دویم امر اوایل الناس، عام ټولو خلکو ته، دې کې ټول شامل دي. حسنن کلمه د توحید، خلکو ته توحید بیانوي. حسنن مصدر ذکر دی خو مبالغې له، یعنی ډیر خایسته نیکی، ډیر خایسته نیکی ټولو کې څه شی دی؟ هغه توحید دی. لکه ابن کثیر او ابن جریر هم معنی کوي کلمت التوحید، کلمه د توحید، د حسنن معنی کوي. عبدالله ابن عباس معنی کوي قولوا لا اله الا الله، خلقو ته لا اله الا الله وای، توحید بیانوي. او وای خلقو ته حسنن، کل خبر یعنی کلمه د توحید، توحید بیانوي خلقو ته، سنت بیانوي، دا هم کل مسله ده، نورې مسلې بیانوي. ګوره وروستوی احسان ذکر که فی الاعمال، وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتام والمساکین. وقولوا للناس حسنا، دلتا احسان ذکر کی فی الاقوال، په قول کم خلکو سره نیکی کوي، خخه مسلې ورته بیانوي، توحید او سنت. اوس ورپسې دریم امر، واقیموا الصلاة، او جاری کوي مونځ، دا دریم امر شو، او مونځ جاری کوي. او پدی اقیموا الصلاة اتو الزکات، پدی مون مخکې وضاحت کړی دی. اقیموا الصلاة او جاری کوي مونځ، چې دعوت کله کې خلکو له مسله بیانې د توحید،
نو خپل عبادت بدنی هم کوا، تا نه چې ځان در نه هیر شي. خلکو ته مسلې کوي او خپل عمل نه کوي. لکه د پنجاب مولا ټول شپه به تقریرونه کوي، او چې سهار وګوري نو دا بیا پروتي دا شان مونځ نه کوي، نو خپل عبادتونه هم کوي. دا په یهودو کې دا پلیتی وه. خلکو ته به بعضې مسلې کولی د هغې د فایدو دپاره، خو عمل به خپله نه کول. نو الله وایي چې تاسو خلکو ته مسله کوي د توحید، صحیح ښکلې مسلې کوي، خو ورسره عمل هم کوي. واقیموا الصلاة او جاری کوي مونځ. واتو الزکات دا څلورم امر، او ورکوي زکات. زکات هم ورکوي. زکات دینه مراد دلته د مال نه هغه څلوېښتمه حصه ده، هغه څلوېښتمه حصه وباسئ، زکات ورکوي چې په چا باندې فرض وي. چا سره 1.5 تولې کالې وي، صرف نور شی نشته، نو په دې بیا زکات فرض شي چې صرف کالې وي، سره زر 1.5 تولې، دا یې حد دی. دینه که کم ساتي نو بیا په زکات نشته، او که دا پوره شي دینه بره بیا په زکات راځي. که نور څه نه دینه دې لږ خرڅ کړي او دغه زکات دې ورکړي. او که سپین زر شي نو بیا تقریبا 2.50 52 او ورسره نیم تولې چاندي سپین زر. دام دې دپاره یو حد الله یې ښی دی چې تا سره دومره سپین زري یا د دې قیمت در سره پیسې او په هغې کال اوړېدلي د ضرورت نه بغیر اشیا، نو بیا په دې باندې هم زکات فرض دی، دی به ورکوي. خدا خو مولیانو دی چرته زکات ورکول، نو الله ورته امر کړی زکات هم ورکوي. لکه زمونږ د علاقې پیران مونځ چرته نه کوي، مولیان زکات چرته نه ورکوي. دا څلورم امر زکات ورکوي، یعنی عبادت مالی هم کوي. نو الله ورته اوامر ذکر که مور و پلار سره نیکی کوي، خپلوانو یتیمانانو مسکینانو سره، خلکو ته کلمه د توحید وای، عبادت بدنی او مالی کوي. دوی سوکل ثم تولیتم بیا وختي تاسو، الا مگر وانو وخت قلیلا منکم لکس تاسو نه، وانتم موردون او تاسو یې اعراض کون کی همیشه، تاسو همیشه اعراض کړو کوي. ثم تولیتم تولی او اختل په بدن سره، مورزون اعراض او اختل په زړه کې بد ګڼل. نو دوی کې دا پلیتی وه چې دوی بدنم اړول د هغه افعالو نه چې الله ورته امر کړی د هغې چې دا وکوي. دوی زړونو کې بد ویل هغه اوامرو ته چې الله ورته ویل دا وکوي. نو دی وجې د دې هغه حال ذکر کړ چې تاسو ته خو الله اوامر ذکر کړي دي، تاسو څه کوئ؟ تولیتم ووختئ تاسو، الا قلیلا مگر لږ ستاسو نه. قلیلا نه مراد یا خو پخواني یهود ذکر کوي چې کوم منونکي د پیغمبرانو، او یا په دې موجودو کې بعض یهودو لکه عبدالله ابن سلام رضی الله عنه چې هغې ایمان راوړی. وانتم موردون او تاسو یې اعراض کوونکي همیشه اعراض کوئ، مخ اړوئ. نو په دې آیت کې یو نهي ذکر شوه، څلور اوامر ذکر شو. اوس ورپسې آیت کې 2 نور نواهي ذکر کوي. وَإِذَا أَخَذْنَا او کله چې اغستی و مونږه میثاقکم مضبوط وعده ستاسو نه، مضبوط لوز می تاسو نه اغستی و. نو اوس د دې میثاق وضاحت د الله تسفکون دماکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، دا داغي تفسیر دی، وضاحت دی د میثاق. نو لا تسفکون دماکم دا دویم نمبر نهی شو، دویم نهی. لا تسفکون متو یوی دماءکم ویني د یو بل، لا تسفکون سفک مستمل وی په وینه بیولو کې
چې وینه بهي نو هلته لفظ سفک استعمالیږي لکه دلته چې څنګه استعمال دی. وی لا تسفکون مه تویوئ دماءکم وینې د یو بل وینې خپل. دا یې ولې وی دماءکم خپلې وینې خو څوک نه تویوي نو دا دلته ولې وی دماءکم دینه ملازم دا ملازمه وی دیتا ملازمه وی ښه چې تی قتل کی نو بیا به تا قتل کی مراد تی دا شه نو ته د بل وینې مه تویو ستا وینې به څوک نه تویي. دا دویمه نهي ده چې دی به د جنگ نه منع کول یو بل سره جنگ مه کوي دی به بیا هم کول. وختي ما شان نزول کې ذکر کړ ولا تخرجون انفسکم دا اوس درېمه نهي ولا تخرجون او مو باسی انفسکم خپل ځانونه نفوس اخوانکم معنی ده خپل رونه د کورونو نه مه شړئ. وختي ما وویل چې دی به د یو بل کورونه هم قبضه کولا به یې وشړل دې کې قبضه ګروپ مو دا مولیانو. ولا تخرجون انفسکم او مو باسی خپل ځانونه من دیارکم د خپلو کورونو نه ځکه چې نن ته د هغه د کور نه افراد وباسي او قبضه پې وکړي سبا ستا په کور راځي تا به م وباسي. نو بیا وی ثم قررتم بیا اقرار وکړو تاسو. اقرار معنا اقبال باللسان چې دوی ته کله دا اوامر وشو نواهی وشو نو دی ویل چې مونږ ومنل اقرار هم وکړو. وانتم تشهدون شهادت نه مراد دلته علم دی یعنی پوها او یې تاسو پوها یې په دې باندې چې الله مونږ ته تورات کې ویلي قرآن کې ویلي لا تخرجون انفسکم لا تسفکون دماءکم. نو اقرار مو کو په خلی باندې چې صحیح ده او پوه هم وی په دې باندې چې دا د الله د طرف نه راغلی دی. بیا هم تاسو ثم انتم هؤلاء دا اوس مزید تردید کوي د دوی چې دوی اتیان بالنواهی کول الله منع که دی باغه کارونه کول. نو تر دې ځای پورې 3 نواهی او 4 اوامر ذکر شو. انشاءالله نور با سبانی سبق کې ذکر کو ترجمه کوم واوري. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ او کله چې اغسته میو مضبوطه وعده د بنی اسرائیلو نه لا تعبدون الا الله عبادت بنه کوي د هیڅ چا بغیر د الله نه. وبالوالدین احسانا یعنی واحسنوا بالوالدین احسانا او نیکی کوي د مور پلار سره نیکی او خپلوانو یتیمانانو مسکینانو سره او وايي خلکو ته کلمه د توحید او جاری کوي مونږ ورکوي زکات بیا وختي تاسو مگر وانه وخت لګ تاسو نه وانتم موردون او تاسو یې همیشه راس کوونکی. وَإِذْ أَخَذْنَا او کله چې اغسته میو مضبوطه وعده تاسو نه لا تسفکون دماءکم متو یوي ویني د یو بل ولا تخرجون انفسکم او مو باسی خپل ځانونه من دیارکم د خپل کورونو نه یعنی خپل رونه د خپل کورونو نه. ثم قررتم بیا اقرار کو تاسو وانتم تشهدون او تاسو یې پوها. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.